الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فدية الصلاة والصوم، د روجي او د منز فدیه. اذا اصبح، هر کله چې وګرځي، اصبح په معنا د سواره، وګرځي المریض بیمار، قادرا قادر، على قضاء ما فاته من الصلاة، په قضا باندې قادر هغه چې فوت شوي وي د مونځ نه، چې دی فوت کړي وي د مانځه نه، په هغه باندې دا قادر وګرځېدو، ولو بالایمای، اگر که په اشارې سره ولی نه و، یعنی قدرت خو ولرلو، سجده یې دای نشوه کولی، خو صرف چې و همدکه رنګې، یعنی په اشارې سره قدرت وموندلو. او ومات او مړ شو قبل ان یقضیها، مخکې د دې نه چې دا قضا وکړي، نو وجب علیه، نو واجب دی په دې باندې ان یوصیه ولیه، دا چې وصیت وکړي خپل ولی ته، باداء فدیة الصلوات الفائتة، په فدیه ورکولو د فوت شده منځونه، یعنی عوض دی ورکي د دې مانځه فوت شده چې د دې به تاسو فدیه ورکوئ. نو دلته دا فرمایي چې اذا اصبح المریض قادرا على قضاء ما فاته من الصلاة ولو بالإيماء ومات قبل أن يقضيها، وجب عليه أن يوصي وليه بأداء فدية الصلوات الفائتة. وکله یو کس بیمارو او بیا چې دی هغه صحیح شو، دومره صحیح شوی و د بیماری نه چې هغه مونځ ادا کولی شو، مونځ ادا کولی شو، خو دا ادا کول د ده په اشارې سره و، او دا په دې کې مړ شو او قضا یې رونړه، نو په دې باندې واجب دی چې دا وصیت وکړي خپل وارثانو ته، ولی وارث ته ویلي، یعنی وارثانو ته، چې تاسو د دې مونځ چې کم کفاره ګرځېږي، فدیه ګرځېږي، عوض ګرځېږي، هغه تاسو ادا کوئ. کذا همدکه رنګې اذا اصبح المریض، کله چې سحر کې بیمار، یعنی وګرځېږي بیمار، قادرا قادر على قضاء ما فاته من الصيام، هغه چې فوت شوي وي د روجو نه، ومات قبل او مړ شي مخکې له دې نه ان یقضیها، چې دا چې قضا راوړي، نو وجب علیه، نو لازم دی په دې باندې یوصی ولیه، دا چې وصیت وکړي خپل وارثانو ته، باداء فدیة الصیام الفائتة، په ادا کولو د فدیې د فوت شده د روجې، چې دغه معنی فوت شوي دي د ده به تاسو فدیه ورکوئ. کذا همدکه رنګې اذا مات المریض، کله چې مړ شي بیمار، قبل ان یقضیه، مخکې د دې نه چې دا چې قضا راوړي، فائتة الوتر، د فوت شده وتر، او وهو قادر علیه، او حال دا چې دا قادر شو په دې باندې، نو وجب علیه ان یوصیه، واجب دی په دې باندې دا چې وصیت وکړي ولی ته، باداء فدیتها، په ادا کولو د فدیې د هغې نه. نو دلته نه دا مسله بیانې، کذا اذا مات المریض قبل ان يقضي فائدة الوتر وهو قادر عليه وجب عليه ان يوصي وليه بأداء فديتها. وی که یو مریض مړ شو، یعنی قضا یې رونړه، نو دې نه چې و دا وتر چې و دا فوت شوی و، او دې باندې دا قادر شوی و، خو بیا هم قضا رونړه، نو په کار دا ده چې دا ولی ته څه شی وکړي، وصیت وکړي چې د تاسو به فدیه ورکوئ. فدیه مخکې راځي. والولی یخرج الفدیة، او ولی چې دی ورکوي به فدیه من ثلث المیراث، یعنی د میراث د ثلث نه، دریم حصې ده د دې مړي کم دغه مال پاتې، مال متروکه، د هغې نه به ورکوي. فدیة صلاة کل وقت، فدیه د مونځ د هر یو وقت، څومره دی؟ نصف صاع، نیم صاع دی، من قمح، د غنمونه، او قیمته، یا قیمت د غنمو دی، او صاع، یا یو صاع، من شعیر، د اوربشي نه، او قیمته، یا قیمت د دې اوربشي. فدیة صوم کل یوم، فدیه د روجې د هر ورځ، نصف صاع، نیم صاع ده، من قمح، د غنمونه، او قیمته، یا قیمت د دې غنم،
او صاع یا یو صاع ده من شعیر د وربشې نه، او قیمته یا قیمت د ده دی. نو یجوز جایز کیږي للولی د ولی دپاره یعنی وارث دپاره ان یدفع فدیه دا چې ورکي فدیه الصلوات د منځونه بتمامها ټول الی فقیر واحد یو فقیر ده. نو دلته دا فرمایي چې یجوز للولی ان یدفع فدیه صلوات بتمامها الی فقیر واحد، یعنی دا جایز کیږي ولی دپاره وارث دپاره چې ټول فدیه د مانځه یو کس ته ورکي، دغه بالکل کولی شي. کذام د کرنګي یجوز جایز کیږي ان یدفع دا چې ورکي فدیه الصیام فدیه د روجو کلها ټول الی فقیر واحد یو فقیر ده، یعنی د روجې فدیه هم ټول یو کس ته ورکولی شي ولی. ولکن لیکن لا یجوز نجایز کیږي ان یدفع دا چې ورکي فدیه کفاره الیمین یعنی فدیه د قسم الی فقیر واحد یو فقیر ته اکثر من نصف ساع نصف سانه زیات من القمح د غنمونه فی یوم واحد په یو ورځ کې، یعنی دا نشي کولی. یعنی هلته خو ویلي چې په روژه کې او په مونځ کې یو فقیر ته ورکولی شي چې څومره فدیه جوړیږي، خو دلته په قسم کې دا نشته، نیم سانه زیات به د غنمو نه په یو ورځ کې به دغه نه ورکوي. اذا لم یوصل میت او که پرله پسې اذا لم یوصل میت ولیه هر کله چې نوي کړي وصیت د یعنی مړي وصیت نوي کړي ولی خپل ولی ته بیادای الفدیه په ادا کولو د فدیه، ولکن تبرع عنه او لیکن احسان وکړو عنه ولیه یعنی ولی د دینه او خپل طرف نه دا احسان وکړو، نو یرجع امید کیدی شي قبوله قبل ولو د هغې نه، یعنی که یو ولی هغه نه و کړی نو که د دوی بیا کم یعنی یو مړي چې و هغه دا نو ویلی چې یعنی وصیت یې نه و کړی چې دا به فدیه ورکوي، ما نه منځونه پاتې دي وغیره وغیره یا روجې رانه پاتې دي، نو بیا ولکن تبرع عنه ولیه یرجع قبوله احسان وکړو ولی د دینه نو امید کیدی شي قبل ولو د هغې یعنی احسان کولی شي. لا یصح للولی نه صحیح کیږي ولی دپاره ان یصومه دا چې روجه ونیسي عن المیت د مړي نه عوضا په بدل عن صیامه الفائتة یعنی د هغه روجې چې دی نه فوت شوي وي، یعنی یو کس وغواړي یاره دا مړي چې دی یعنی دا خو زما ډېر دوستو یا وغیره په ما ډېر احسانات دي یا مې پلارو وغیره زه دا روجې نیسم، نو دا نه صحیح کیږي، فدیه به ورکول کیږي. دلته دا وایي نه صحیح کیږي د پاره د ولی دا چې روجه ونیسي د مړي نه په بدل د هغې فوت شده د روجو کې. کذام د کرنګي لا یصح نه صحیح کیږي للولی د پاره د ولی ان یصلي عن المیت عوضا دا چې منځو کې د مړي نه په بدل د هغې کې عن صلواته الفائتة د منځونو فوت شده کې، نو منځونه هم د هغه په بدل کې نشي کیدلی. اذا مات المریض کله چې مړ شو مریض قبل مخکې ان یقدر علی اداء الصلاة مخکې د دې نه چې دا قادر شوی و په ادا کولو د مانځه نه بالایماء په اشارې سره دې نه مخکې مړ شو، یعنی مریضو جوړ نه شو همدې بیماری کې مړ شو په ادا کولو د مانځه باندې په اشارې باندې دا قادر نه شو، نو بیا لا یلزمه الایصاء نه لازمیږي په دې باندې وصیت کول بیادای الفدیه په ادا کولو د فدیې سواء برابره خبره ده کانت الصلوات الفائتة چې وي دغه منځونه فوت شده کثیرة او قلیلة ډېر وي او که لږ وي، یعنی په بیماری کې مړ شو ټیک نشو، یعنی دومره ټیک نشو چې په اشارې کولی شو دومره ټیک نشو، نو بیا په دې باندې وصیت نشته. که هم د کرنګي اذا مات المریض کله چې مړ شي بیمار قبل مخکې ان یقدر دا چې قادر شي، یعنی مخکې د دې نه چې قادر دا نشو علی قضاء الصیام په قضا کولو د روجو کې التي هغه فاتته فی مرض چې فوت کړي دي دی په مرض کې فی مرض موته، یعنی هغه روجې هم په دې باندې یعنی وصیت نشته، هغه روجې چې دا دې بیماری کې مړ شو نو لا یلزمه الایصاء نه لازمیږي په دې باندې وصیت کول سواء کانت الصیام الفائتة برابره خبره ده چې دا وی روجې فوت شده کثیرة او قلیلة ډېر وي او که لږ وي،
نو په دې باندې وصیت نشته. څنګه چې په هلته نه و، یعنې مطلب ډېر مونځونه ترېنه پاتې وو، دومره هم قادر نه شو چې په اشارې کولی شو، همدې بیمارۍ کې مړ شو. همدغه رنګې روجې خوړلې دي او په دې کې مړ شو، واپس ټیک نه شو چې دې دا روجې نیولې وي، نو بس په دې باندې وصیت نشته. سواء کانت الصیام فائتة کثیرة او قلیل، برابره خبره چې دا روجې فوج دې نه چې پاتې شوي کوم روجې ډېرې وي او که لږ وي، دا خبره نشته د ډېر او د لږ، بس په دې باندې وصیت نشته. وکذا همدغه رنګې اذا مات المسافر، کله چې مړ شي مسافر قبل الاقامة مخکې د اقامت نه، یعنې کور ته نه دی راغلی، واپس مقیم شوی نه دی، نو لا یلزمه الإیصاء، نه لازمیږي په دې باندې وصیت کول باداء فدیة الصیام، په ادا کولو د فدیې د روجې، یعنې مسافر و او دی واپس رانلو کور ته، هملته په سفر کې مړ شو، نو په دې باندې وصیت نشته، نه لازمیږي ایصا کول په ادا کولو د فدیې د روجې لره، چې تاسو دا روجې فدیه ورکوئ.